د پاسپورټونو په اړه تازه خبر دا چې په ولایتونو کې د پاسپورټ اخیستل څنګه بند شول، که پاسپورټ اخلئ باید چیرته لاړ شئ. د دې خبر د بشپړ جزئیاتو لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په کابل کې د پاسپورټونو د ویش بهیر پیلولو خبر ورکوي او وایي چې په ورځ کې لسګونو کسانو ته پاسپورټونه ورکوي. د دغه ادارې د مطبوعاتو امیر شفیع الله تسل نن دوشنبه د مارچ په 14 امریکا غږ ته وویل لکه څنګه چې په جریان کې یا زموږ هیوادوالو د پاسپورټ اخیستلو لپاره آنلاین فورمونه ډک کړي وو. موږ نن ورځ د هغوی لپاره خپل کارونه پیل کړل او زماني جدول مو چمتو کړی دی او هغوی د دغه جدول مطابق کولی شي چې پاسپورټ ریاست ته مراجعه وکړي. ښاغلي تسل زیاته کړه چې اوس مهال یوازې هغه کسانو ته پاسپورټونه ورکوي چې تر دې مخکې د پاسپورټ لپاره آنلاین فورمونه ډک کړي وو او د دغه بهیر په پای ته رسیدو سره به د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د پاسپورټ ورکولو بهیر پیل کړي. هغه د پاسپورټ له اخیستلو څخه وغوښتل چې د دغه ریاست لخوا د ټاکل شوي مهال ویش له مخې دغه ریاست ته مراجعه وکړي او خپل کارونه مخته یوسي. د اګست په 15 په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته د پاسپورټ ورکولو بهیر په دغه هیواد کې بند شو. تر هغه وروسته د اکتوبر په 15 د پاسپورټ ورکولو بهیر له سره پیل شو. د کابل د پاسپورټ ریاست د 13 نومبر میاشتې پر 15 هم د شاوخوا یوې میاشتې لپاره د تخنیکي ستونزو له امله د مراجعینو پر مخ تړل شوی و چې وروسته یې خدمات پیل شول. خو په وروستي مورد کې په کابل کې د پاسپورټ ریاست وروسته تر هغه خپل چارې بندې کړي کله چې طالب چارواکو د کابل پاسپورټ ریاست مخ ته د یوه ځانمرګي بریدګر د له منځه وړلو خبر ورکړ. په کابل کې د پاسپورټونو ورکولو د بهیر پیلېدو سره هممهاله د پاسپورټ ریاست چارواکي وایي چې دغه بهیر په ولایتونو کې بند کړی دی. ښاغلي تسل په ولایتونو کې د پاسپورټونو ورکولو د بهیر بندېدلو لامل د متقاضیانو غوښتنو ته رسیدګي او مالي کال په پای ته رسیدو سره د مالي حسابونو پاکول وبلل. هغه زیاته کړه چې زموږ مالي کال د خلاصېدو په حال کې دی. موږ خپل مالي حسابونه ختموو. دغه کار بیا 1 یا 2 هفتې په بر کې نیسي. موږ وروسته په ولایتونو کې خپل فعالیت پیلوو. تر دې مخکې د پاسپورټ ریاست ویلي و چې د پاسپورټ غوښتونکي باید په خپلو ولایتونو کې پاسپورټونو اخیستلو لپاره مراجعه وکړي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس د پاسپورټونو ولایتي دفترونه د ورځې 3000 کسانو ته پاسپورټونه ورکوي. درنو لیدونکو دا هم د پاسپورټ ریاست څخه نوی خبر و چې تاسو په دې ویډیو کې ولیده. د لا تازه خبرونو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب مه هېروئ. له هغو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې تل یې زموږ سره همکارۍ کړې ده او ملاتړ مو کوي. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.